لنن 4 کاله وړاندې په ننګرهار د اسلامي امارت ولکټینګ او د تیرې ادارې ټغر پکې ټول شو. د تیرې ادارې پر مهال د ننګرهار لرې پرتې سیمې نږدې هره ورځ او هره شپه د داسې زړه بوږنونکو پیښو شاهدې پاتې شوي چې د اوسیدونکو په ذهنونو کې جوړې شوې دردمنې صحنې لا تر اوسه پرتې دي. 18 مړي په یوه ورځ په دغه درجې کې پرېوتل، په جماعت کې ولګېدل چې پټ شو، په جماعت کې ولګېدل، په دغه درجې کې ولګېدل، داسې ډالۍ جګې شوې، 18 چرګون چوګنل لوي ادعا شو د حکومت تر اوسه داسې ناخري په منګ وشولې. هغه وخت به اشغالګرو په خپل وړاندو بمباریو کې آن د خدای مقدس کورونه هم په نښه کول. 1995 کال کې د شپې امریکایي اشغالګر راغله او دغه جومات باندې چاپه واچوله، دغه جومات یې بمبار کړ چې په پایله کې 10 نفره مجاهدین شهیدان او څه زخمیانو او 3 نفره ملکین کسان هم کې شهیدان او زخمیانو. دا جومات مکمل تر بیخه پورې دی شهید کړی و، بمبار کړی و. نو بیا بیرته د کلیوالو له طرف نه دغه جومات ورغول سو. اوس بالحاله 4 ساعته د مانځه پکې روان دي. د همدې ظلمونو له امله انسانان څه حتی د هوا مرغان هم له خپلو ځالو پردیو وطنونو ته کډه شوي وو. چې دغه بازار چې تاسې ګورئ، دغه ګورګورئ چې په دې کې یو مسلمان نه و، نه غټ نه وړوکی، نه نر نه ښځه. 2 کاله په دې کې یو داسې ګوره زه خپله راغلی یم چې د هوا مرغان نه وو، کاغیګانې، شاروګانې، مرغۍ، یعنې یو دغه د غره ګیدړان، څوک د شغالانې پارسي کې دا شغالان او ګیدړان وو، نور پکې مسلمان نه وو، نور پکې غټ وو، نور پکې وړوکی. خو د اسلامي امارت پر راتګ سره اوس هغه سیمې چې یو وخت پکې د چاپو بمباریو له امله د انسانانو څخه د ژوند حق اخیستل شوی او په میله ځایونو بدلې شوي دي. دغه بازار آباد شوی دی او زموږ د دغه غریب ولس انشاءالله اوس دغه ټول ضرورتونه په دې کې رفع دي او الحمدلله دغه پراته خلک اوس موږ ښه خوشحال یو او خلک د سیال لپاره راځي. یعنې ننګرهار نه چې کونړ، لغمان، یعنې کندهار او زه تا ته وایم ټول افغانستان خلک ګورګورې ته سیال دپاره راځي. د اسلامي امارت د 4 کلن مزل په ترڅ کې اوس لرو پرتو سیمو ته پاملرنه زیاته شوې او بېلابېلې رغنیزې پروژې پکې پلي کیږي. یوازې د ننګرهار د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست له لورې په تیرو 4 کلونو کې د نږدې 2 میلیارده افغانیو په لګښت د پاکو اوبو، چک ډیمونو، استنادي دیوالونو، سړکونو او نورو برخو کې پروژې تطبیق شوي. 1940 میلیونه افغانیو په لګښت بېلابېلې پروژې چې پکې 282 د پاکو اوبو رسولو شبکې او 600 نورې بېلابېلې اساسي پروژې چې پکې 40 کیلومتره استنادي دیوالونه او 300 کیلومتره نوي سړکونه جوړ شوي او ترمیم شوي دي او 20 کیلومتره په اوږدوالي د کوڅو او سړکونو اساسي جوړول او کانکریټریزي او 450 پلچکونه په اساسي ډول جوړ شوي. موږ داسې سیمو ته هم ورغلو چې تیر 20 کاله پکې هیڅ د آبادۍ پروژه نه وه پلې شوې. تورغر سده د خوږیاڼو ولسوالۍ یوه لویه اراضي ده چې په تیرو 20 کلو کې دلته هیڅ کار نه ده سوی، نه موسسات راغلي او نه دولت راغلی او دغه کوم زوړ سړک چې و په دې کې ډېر مشکلات وو چې ډېر موټر کې چپه سول، ورغښتل او ډېر کسان کې شهیدان او زخمیان سول. خو د اسلامي امارت په راتګ سره او د اسلامي امارت د مشرانو په هلو ځلو او د موسساتو په همکارۍ دغه کوم نوی سړک چې 15 کیلومتره د ګړنګ په ساحه کې نوی جوړ سه، دې سره انشاءالله ډېر مشکلات کم سو او د تګ و راتګ او د انتقال لپاره یوه اسانه لاره برابره سوه. خلک اوس خوښ دي چې دوی ته د اسلامي امارت پاملرنه زیاته شوې او ستونزو ته یې رسېدنه کیږي. دې باندې زموږ زراعتي ځمکې خړوبه کېږي، ډېر موږ فصلونه اخلو، دې نه خو موږ ډېر خوشحاله یو او د دې نه ډېره مننه کوو. زموږ دا منطقه چې دا وچه ده، اوبه نه لري، که چېرته دغه سربند جوړ شي که نه زموږ دا وچې ځمکې به ټولې اوي شي. دا خو بې انجینره جوړ شوي وو، خلکو جوړ کړي په کولنګ او په بیلچې باندې، څو موټره چپه سو، پوه شوې، خلک یې زخمیان سو. نو اوس الحمدلله سړک هوار سه، سړک جوړ سه، د امارت په وسیله باندې جوړ سه، پوه شوې، نو انشاءالله کار ښه سي. نو دا موږ په خرو باندې او په لاسګاړو کې او په یو شي او بل شي باندې دغه ځای نه را انتقال کولې
او بس ورځې به کوم نارینه تل او وروره درته به چې ډېر زیات مشکل به ځکه چې زنه آدم به بیا غرو له په اوبو پسې نه شي تللی ماښام به چې راغی بس د شپې به یې را چلولې د بجلۍ په رڼاګانو باندې او دلته به دا خپله استفاده تر دغه کوله کړه او ضرورت د ننګرهار د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي پلان لري چې راتلونکي کې هم لرو پرتو سیمو کې بیلابیلې رغنیزې پروژې پلي او د دوی پاتې ستونزې هوارې کړي. عزیز الحسن نعمانی، حریت راډیو، ننګرهار.